د بل ورور پوښتنه واورئ که ښځې ته ووایي چې که پلار کره بېلې اجازې زما لاړې په 3 کاڼو طلاق کوي. سیرت صاحب د طلاق موضوع چې دا یو څه ډېره شوې هم د ګورې طلاق یو رجعي طلاق دی، یو باین طلاق دی، یو مغلظ طلاق دی. رجعي طلاق دا دی چې یو څوک خپلې ښځې ته یو طلاق ورکړي، طلاق رجعي وي. که رجعي پکې ووایي که ویې نه وایي خو چې یو طلاق ورته وایي، په دې کې دی بیرته حق لري چې 15 ورځو کې 10 ورځو کې د میاشتې نه مخکې ورته شی وکړي، رجوع ورته وکړي، بس مسله حل ده. صحیح شوه؟ خپله ښځه ده. خو آینده دا سړی 2 طلاق لري، فکر دی چې بیا ښځې ته بل رجعي نه لري، خوند ورته ورنه کړي، هسې نه بله ورځ بل طلاق ورکړي. که بل طلاق یې ورکړي بیا باین کېږي، او که بیا دریم طلاق بیا رجعي ورکړي بیا مغلظ کېږي. طلاق باین دې ته وایي چې طلاق ورته ورکړي، کنایي الفاظ ورته وایي، نیت پې د طلاق وکړي. د کوره مې وځه، بده مې راځې، د لاسه یې ونیسي، کوټې نه یې وباسي چې وځه نوره ورکه شه، پلار کره دې ځه، ورور کره دې ځه، خو نیت پې د طلاق وکړي. په دې کې نیت معتبر دی، بیا طلاق باین واقع کېږي. او طلاق مغلظ دې ته وایي چې صراحتا ورته وایي 1 2 3 که دې کې نیت کړی وي که نیت نه وي کړی، که غوسه وي او که غوسه نه وي، که وږی وي او که موړ وي، طلاق واقع کېږي. بعضې سړی وایي ډېر غوسه ومه، نو سړی چې غوسه نه وي ښځې ته طلاق ورکوي، نو طلاق واقع دی، دلته طلاق واقع کېږي. بل طلاق معلق دی، ښځې ته یې وویلې که پلار کره لاړې، ورور کره لاړې، خاله کره لاړې، ماما کره لاړې، په 3 کاڼو باندې طلاق دی. دا طلاق د هغه ماما د کور یا د خاله د کور په سر یې هلته ځوړند دی. کله که دا ښځه ورغله د طلاق واقع کېږي. نو دلته اوس دا سړی بیرته خپل طلاق نشي اخیستی، طلاق نه اخیستل کېږي. دلته علما باید اشتباه ونه کړي. یعنې که دا سړی ووایي چې زه خو هغه وخت کې غوسه ومه او اوس ورته وایم چې تللی شي زما به اجازه ورځه، نو بیا هم طلاق واقع کېږي. دلته علما څه وایي؟ علما وایي طلاق مغلظ یې ورکړی، طلاق مغلظ، خو دا معلق دی، تړل شوی دی هلته. دا سړی د خپلې ښځې ته باین طلاق ورکړي. باین طلاق چې کله ورکړه دا ښځه د پلار کره لاړه شي یا د خاله کره چې چا نه منې کړي، نو هلته هغه 3 طلاقه راغله، دې وخت کې خو دا یې د ښځه نه ده. فهم دې خبرې پسې دا یې د ښځه نه ده، نو دا طلاقونه هم ختم شو، مغلظ معلق چې دا هم ختم شو، او طلاق بین راغی، تجدید د نکاح به وکړي، قصه به ته سر نه شو، نوی مهر به ورته وټاکي، او ښځه یې خپله ښځه ده. دلته باید دا اشتباه ونه شي، دا اشتباه ونه شي چې ورته ووایي چې سړي بیرته خپل طلاق نه اخیستل کېږي. یو سړی چې ښځې ته وایي چې طلاق یې بیا نه اخیستل کېږي، کوم طلاق معلق وي او که صریح وي. صحیح ده؟ د 3 کسانو طلاق نه واقع کېږي. ویده سړی د شپې خوب کې ویده دی، خوب کې ښځې ته وایي طلاق یې، خوب کې خو بله دنیا ده. صحیح ده؟ طلاق نه واقع کېږي. او لیونی، لیونی سړی لیونی دی، په ځان نه پوهېږي، جامې شکوي، په هېڅ خبر نه دی، مضمون اخلاص دی، ګډ وډ دی، لیونی دی. او 3 ماشوم صغیر دی. دا 3 طلاق نه واقع کېږي، نور طلاق د هر چا واقع کېږي. دا خلک به دا باندې نه لټوي چې ډېر غوسه ومه، نو سړی که ډېر غوسه یې کار څونه غوسه طلاق واقع دی. دا طلاق غونډارې مخ ادا کوئ. که چیرې طلاق ښځې ته ورکوئ طلاقېږي او بیا د ښځو نه خلاصېږئ. عرض کوم ټولو دوستانو ته او غږ کومه د شمشاد نړیوال تلویزیون په ټولو درنو مینوالو، چا چې ښځې طلاقې کړې وي کوشش وکړئ طلاقه شوې ښځې مه ساتئ. او کومه ښځه چې طلاقه شوې وي دا د دې ته نه ګوري چې زما پښتو ده او زما اینکو ده او پلار مې دی ورور مې دی، دا به وشرمېږي. طلاقې شوې ښځې د میړه سره بیا ژوند نه کوي. دا که میړه یې شرمېږي وایي که میړه دې شرمېدی ولې طلاق درکوم، که ورور دې شرمېده ولې داسې سړي ته ورکولې چې هغه ستا قدر نه کوي. صحیح ده که نه؟ نو چاته که طلاق ورکړی شوی وي لطفا دا ښځې د نورې د میړونو سره نه اوسېږي، خپل مهر د دې واخلي، ځکه دا زندګي ډېره کمه ده، هغه زندګي بیا ډېره غټه ده. او په دې زندګۍ اخروي زندګي مه شرموئ، هغه ورباندې مه خرابوئ. فلهذا په ټولو دوستانو مې غږ دا دی چې که چا نه ښځه طلاقه شوې وي خپل د جومات عالم ته د رجوع وکړي، مراجعه دې ورته وکړي، هغه ته دې په تفصیل سره کیسه ووایي او هغه چې ورته کومه لاره وښوده په هماغې باندې عمل وکړي.